تاسو دا غیرت وکئ اول د دینه دا ټول سین ته ویلي چې دی درد ګوري بل ټوپک راولی د پاکستان نه جدا شي وروره د پاکستان حکومت پښتون ته رسپي په نظر ګوري دا سواد په جدا سټیټ شي زه در باندې حکومت کوم ایرپورټ ته خبردار شاید انور صاحب چې پاکستان پسې خبرې ونه کړي دا زموږ وطن دی دا زموږ ایمان دی دا موږ له رزق راکوي دا موږ هندوستان نه ساتي او پاکستان سره بم دی داسې کمنټونه همیشه به تاسو ګورئ چې کله یو سړی لکه د شاید انور په شان دی بحث راوړي چې موږ خپلواکي غواړو موږ خپل اختیار غواړو موږ خپل سیاسي نظام غواړو پاکستان سره موږ نور نه اوسېږو د دې په مخالف کې دا دلیلونه ډېر زیات راځي پښتنو په سیمه کې چې کله داسې دردناک واقع کیږي دا بحثونه رامنځته کیږي چې موږ خپلواکي غواړو د دې په خلاف کې پښتانه راپاسي ډېر پښتانه هغوی دا دلایل وروړي چې نه دا زموږ وطن دی دا زموږ سیاسي نظام دی که هر څنګه دی خو زموږ دی موږ پاکستانیانو او که قبر کې موږ نه تپوس هم وکړي چې من دین وکړه نو موږ به وایو چې جیوې جیوې پاکستانه د پښتنو مسله حل کیږي ولې نه هغه ځکه چې موږ په واقعو باندې بحث کوو چې سواد کې دا چلو شو انتظامیه چرته وه سرکار چرته و پاکستان سره زموږ غم نشته دا مسلې په دې نه حل کیږي پښتنو کې ورو تقسیم زیاتیږي یو به د پاکستان بد وي بل به د پاکستان ښه وي قام به تقسیمیږي د قام یو پیج باندې یو ځای ته راوستو دپاره حل ما سره شته دی حل یې دا دی چې موږ بحث اوس په دې خبرو وکړو ټول قام به حیثیت په شریکه د پښتونخوا خلک چې دونه خلک پښتانه غوښتنه کوي د خپلواکۍ د خپل نظام د خپل ازادۍ دا دونه ډېر پښتانه د دې خلاف دی ولې ټول پوهان دې په دې باندې بحث وکړي زه یو دلیل لرم زه یې پیش کومه دې نه پس دا بحث تاسو مخکې بوځئ زما دلیل دا دی چې په 1973 کې 1903 کې په سویډن کې یو ښار دی سټاک هوم هغې کې یو بینک ته یو غلاګر وردن نشو کوډ نه ټوپک روباسلو ډزې مزې وکړې خلک یې یرغمال کړل 4 ورځې د خلک یرغمالو پولیس راغی پولیس بینک نه ګیر چاپېر راتو هغه د پیسو د ګاډي او د جیل نه د خپل ملګرو ازادۍ غوښتنې کولې د دې 4 ورځو دوران کې کوم کسان چې د د جبر لاندې وو د استعمار د یرغل کړي وو د یرغمالو هغې سره د په بعضې اوقاتو کې ښه سلوک وکړو یو جینۍ خپل مور ته کال کولو د یارې نه نو چې کال میلو نه شو خبرې ونه شوې دی غلاګر ورته وی چې دوباره ورته کال وکړه مور ته خیر د مور سره خبرې وکړه جینۍ په دې ډېره متاثره شوه بیا د غلاګر پولیس یې رولو دپاره یو یرغمالي کس په خپې باندې ویشتو هغه کم کس چې په خپه باندې ویشتو هغه خوشحاله شو چې زه شکر دی زه په سر او په سینو په بل ځای ایستې نه یم زه یې مړ کړی نه یم صرف په خپې وویشتم دغسې نورو کسانو سره هم لږ لږ ښه سلوک وکړو 4 ورځې پس پولیس ټیر ګیس ور وویشتو بینک ته او یرغمالو خلکو ته یې ویلې دې ټولو ته پولیس اواز وکړو په دغه باندې چې تاسو روزئ نو هغې نه رووتل هغې ولې نه رووتل هغې وایي که مونږ روزو تاسو به د غلاګر په ډزو باندې ولې به تاسو مړ کړئ دې خبرې سایکولوژیست او ساینسدانان ډېر حیران کړل چې دا خلک یرغمالو دا خلک د دې سړي د جبر لاندې وو څنګه دې راپاڅېدل او خپل ظالم خپل مجرم خپل جابر سره دې شفقت وښودو د هغې په حفاظت کې ودرېدله سایکولوژیست په دې باندې ریسرچ شروع کړو دې کسانو سره انټرویوز او خبرې شروع کړې ریسرچ یې شروع کړو دې نه یو فینامنا راووته یو ساینټیفیک فینامنا سایکولوژیکل فینامنا هغې ته وایي د سټاک هوم سنډروم سټاک هوم سنډروم دا وایي چې کله یو جابر ظالم ته باندې په زوره راشي او ته د وس نه دغه ته د مقابلې نه ته هغه سره ډغره نشي والی او د هغه د زور جبر لاندې دی او هغه ته باندې لږ لږ احسانات وکړي نو ته خپل ظالم ټول ظلم هیر کړي او ته هغه سره بیا شفقت ښیې نو زما دلایل د دې سوال دپاره دا دی چې ډېر پښتانه ولې راځي د پاکستان حفاظت کې د پاکستان دغه کې ودرېږي حالانکه د 2-3 کالو تاریخ پروت دی د ظلم د جبر د ځمکې قبضه کولو د پښتنو د وینې تویولو د 90,000 پښتانه وینه په دې ځمکه باندې توی شوې ده د پښتنو کلتور تباه کولو د کلاشنکوف کلچر راوستو دا هر څه تاریخ موږ سره پروت دی د پښتنو نه خپل شناخت هیروله خو د دې نه علاوه هم ډېر پښتانه د ریاست ته د ظالم ریاست ته شفقت ښیي دا ځکه چې دا هماغه سټاک هوم سنډروم فینامنا ده چې ټول پښتانه پکې نښتي دي دا زما دلیل دی چې ظالم دې ته پته ده چې دا ظالم دې ځمکې رانې نیولې ده هر پښتون ته په زړه کې دا پته ده چې باچا خانو اسفندیار ولیو عثمان کاکړو ګیلمنو منظور پښتینو دا خلک پاسېدل د ظالم خلاف اواز اوچت کو نو پښتانه د دې خلاف شول او مغسې څنګه چې په سویډن کې دا خلک د پولیس خلاف شو چې نه تاسو به زموږ د غلاګر نه ولې
دغه سایکولوژیکل فینامنا ده چې پښتانه پکې رالوي شول نو دی اوس په دې کې نښتي دي او دا فینامنا ختمول دا بل ځکه موږ د ښکاری کنه سوال بل دا دی ثابت خدا شو چې پښتانه یو نېشنل یو ملي سټاک هوم سنډروم کې نښتي دي ذهني بیماری کې نښتي دي خپل ظالم سره شفقت ځکه ښیي چې ظالم ورته لږې سرکاري نوکرۍ ورکړې ظالم ورته پښتنو ته لږ اردو خوله لږې اسلام آباد او پنجاب کې لږ قبول کړله لږ دنیا لږ ټیکنالوژي ارسه ورته وښودل نو پښتانه د ټول ظلمونو نه تیر شول او خپل ظالم سره شفقت ښیي او چې کوم د ظالم خلاف आवाज اوچتي پښتانه دغه خلاف کیږي دې ته د سټاک هوم سنډروم وایي دا نظریه دا فینامنا موږ ته بل ځای کې ښکاري کنه که تاسو خیال کړي طالبانو به چې کله بهرني خلک کډنیپ کړل ویډیوګانې به تاسو کتلي یا انګریز یا جرنالست یا فوجي څوک به ګیر کړو یو میاشت 2 میاشتې پس به چې هغه فوجي تاسو کتلو به اسلام قبول کړو هغه به جامع چولې وي د افغانستان نه هم داسې ویډیو راغلی سړی به واپس د استرالیا نه راغی د امریکې نه به واپس راغی اسلام به قبول کو طالبانو ته به مننه کوله دا هماغه سټاک هوم سنډروم چې ظالم جابر په لږ احسان وکړو لږ روټۍ لږ ښه دغې ورسره وکړو د ظلم په چوکاټ کې د ظلم په دایره کې هغه سړی ذهني طور باندې د هغه خپل ظالم سره شفقت ښیي دا فینامنا دا نظریه موږ ته په ډېرو ځینو کې ښکاري او پښتانه هم په دې کې انوالو دي دا زما دلیل دی اتفاق او تضاد ستاسو حق دی اوس د دې حل څه دی د سټاک هوم سنډروم نه دا ټول پښتانه چې پکې نښتي دي نه به روزو مونږ څنګه دې نه مونږ داسې روزو چې پښتانه به واپس خودداري زده کوي پښتانه به واپس تاریخ ته ځي پښتانه به دې ته ګوري چې مال چا رزق نه دی راکړی زما قام له زما قام رزق په دې ځمکه په خپله پیدا کړی دی مال چا پناه نه دی راکړی زه په دې ځمکه باندې زما مشرانو جنګونه کړي دي کاتونه تیر کړي دي مړی کړي دي ځان قربان کړي دي بچي قربان کړي دي دا ځمکه ساتلې ده زما قام باندې چې احسان نه دی کړی چې ماته چا علم را کړی دی زما قام باندې چې احسان نه دی کړی پښتانه به واپس خودداره کیږي چې څو پورې خودداري ورو پښتنو کې راځي نو پښتانه به ټول یو پیج باندې کیږي او چې څونه خودداري مونږ کې کمیږي نو خوددار پښتانه به داسې ولاړي او به خوددار پښتانه کم چې خودداري نه لري هغه به نېشنلزم د ریاست په مینا کې د ظالم په مینا کې هغه به ورو ښکته ځي هغه به غر کېږي هغه به پرمختګ نه لري هغه به بجلي نه لري هغه به د ماشومانو حفاظت نه لري د هغه به ښځو بچي په ډرون کې لوزي د هغه به مړي په سړکونو باندې پراتی خو د سټاک هوم سنډروم د وجې دا پښتانه به چې څو پورې خودداري پیدا نه کړي د ظالم سره به دغسې پښتانه تقسیمي نو بحث په دې پکار دی دا بحث ټول پښتانه مخکې بوځي ریسرچ پې وکړئ مننه کوم